پلاره تا ولې زموږ له دوکان نه لوحه لرې کړې او سینان کاکا او ولې ورته قلف اچوې پلاره دا شوب څه وایي سینا کاکا ولې زموږ دوکان ته قلف اچوي لورې هغه زه هغه لوحه دې ولې لرې کړه مورې بدلوي ځکه هغه موږ نوې لوحه لګولې ځکه نو هغه سمه وو هغه سنان کاکا قلف ورته نه اچوي موږ نوي قلفونه راوړي ځکه هغه ګورو مورې ته اندېښنه مه کوه هغه شوب همداسې راغی نو ځکه یې داسې چلند وکړو که نه شوبه هو مورې لورې هلته خو هر څه ښه دي که نه پلار دې خو له ما نه کوم څه نه پټوي پټوي یې څه خپل خفګان کله چې ممتاز لري وي نو شاهجهان خو به خفوي که نه غلی شه ته به ورپسې خفه شوي که نه مورې ای خو په دهلي کې مګر زړه دې دلته په اګدا کې څنګه طبقې خورې ښه واوره دې مور خو زه دلته سنبالوم نو ښه ده هلته په پلار پام کوه اوهو او واوره پلار ته زما پسې ځانګړې قهوه جوړه کړه د طبقې قهوه سمه ده خورې ورته جوړوم او هسې تا ته د نوي دنده مبارک وي پلار او شوب مې در سره خبرې کوي یوه شیبه خورې تابکي ته زما اندېښنه مه کوه لورې ته دې په ځان پام کوه او د زړه له کومې کار پیل کړه ته باید ډېر پرمختګ وکړې لورې سمه ده پلاره او خورې کار دې وروسته وکړه لومړی زما لپاره د تره بنځیر واخله هېرې نه کړې ښه سمه ده ښه نو لورې زه اوس موبایل بندوم د خدای په امان په ځان دې پام کوه سمه ده سمه ده څنګه به هر څه ښه وي تا چې د 6 لکو پور غوښتنه کړې وه هغه منل شوې ده 6 لکه دا خو ډېرې زیاتې دي څنګه به دا پور ورکوو هغوی څه هر څه پټ کړي زه پوهېږم چې هلته به څه خبرې وي مورې ولې دومره فکر کوې ادې ته یې وویل که نه چې هر څه ښه دي مطلب ادې دې بیخي سمه خبره کوله ممتاز خو په رښتیا هم شاهجهان پسې خفه ده ته کښېنه زه یې ګورم سلام ترورې شپه په خیر لور جانې ته څنګه یې وګوره چې ما درته څه نه وړي راځه زر کوه ویې ګوره راځه اوهو راځئ کښېنئ خورې راځئ خور جانې ته څنګه یې اوهو واه زه خو بیخي په سم وخت کې راغلم د شپې خواړه خورې کښېنئ لومړی تاسې دا هر څه وخورئ بیا زما له خوا ده د میوې سلاد هم وخورئ په خپله مې تیار کړی په خپلو لاسو ته زموږ سره خواړه وخوره زه درته همدا اوس خواړه راوړم نه خورې زه نه وږې یم او نه تږې ما خو هر څه خوړلي او راغلی یم اوهو خور جانې تاسې خپل خواړه وخورئ ها لو جانې ته یې وخوره که نه اوهو واه ستا په لاسونو خو نکریزې ډېره ښکله ښکاري لورې لکه چې په کور کې مو کوم واده تېر شوی دی هسې خور جانې ستا اوس ماشاءالله لویه شوې ده د دې لپاره د کوم ملک نه دی لیدلی اوهو لورې د واده په نوم سره وډاره شوې هېڅ خبره نه ده لورې ښه نه خور جانې څه فکر دې کړی هغه نه اوس خو دا غواړي چې ډېر زیار وباسي او لور مې مخې ته لاړه شي اوس خو زما لور نوي ښار ته او د نوي هیلو سره راغلې ده لومړی خو دا خپلې هیلې پوره کړي بیا به وروسته زما د هیلو په اړه فکر وکړي
مورې زه ځمه. اوهو صبر وکړه. خواړه دې انسان سره واخله. که وږې شوې نو وبه یې خورې. مورې هله نو دا مو څښه زر کوه. مورې د سهار چای خو مې وڅښه که نه. خبرې اوس مه دا کوه، شو زر دی. کوه شیدې دې وڅښه. هله نو زر کوه لورې. مورې زر کوه په ناوخته کېږي. ښه راغلم. دا مو خوره لورې. مورې که د شیدو پسې ملایي وخورم. غلی شه. نظمه مې وچوي که دا نه. خو ښه قسم خبره دې لورې. خدای په مان. په کراره په کراره. چېرته چې زه ځم هلته یې هېڅ په کراره نه کېږي. هر څه ډېر زر ترسره کېږي. بخښنه غواړم، نوی کارکوونکی چېرته کښېني؟ وروره نوی کارکوونکی چېرته بل چا نه کښېني؟ پوښتنه وکړه. راځه ورور وایه. سلام، زما نوم واني دی. ټول خلک راته د مینې نه تبکي وایي. هغه پوښتنه سلام کوله. میرمنې تبکي. نو آخر دې په دې نیمې ژبې دنده ترلاسه کړه. مبارک دې وي. مننه کوم. درنه پوښتنه کوله چې زه به چېرته کښېنم او زه به څه کار کوم؟ د کار په اړه به دې میرمن ساکشي درته ووایي او پاتې شوه د کېناستو خبره. نو لاړه شه هلته کښېنه. ټول نوي کسان هلته کښېني. لاړه شه. سلام. آیا زه خپل ځینې شیان دلته کېدم؟ هو. مننه. ای خدای پاکه، زه مې نن خپل نوی کار پیل کوم. خیر دې راسره مرسته وکړه. دا ځای ډېر یخ دی که نه؟ که نه هغه پاڼې زه په وخت سره غواړم. میرمنې ټول نوي کسان راغلي دي. بس تاسو ته په تمه دي. دا ځلې کومه تېروتنه ونه ګورم. په خبره پوه شوې؟ د ټولو د سهار په خیر وي. ستا دم سهار په خیر وي میرمن. میرمن تبکي. تبکي؟ هو. تبکي. سهار په خیر میرمنې. بخښنه غواړم، زما فکر بلې خواته و. دلته یوه خبره دوه ځلې نه ویل کېږي. ژبه دې تیزه که. په بندېدو ماته ترلاسه کېږي. بریا نه. بخښنه غواړم میرمنې. بخښنه خیر دی وبخښه. دا خبرې دلته نه اورېدل کېږي. دلته چې کوم څه لیدل کېږي یوازې کار، چالاکي، چټکتیا ده. او که ته د دې هر څه وړ یې نو هم دلته وسه. که نه نو خپله خوښه دې ده. پوهې شوئ؟ وخت لږ دی او کارونه هم ډېر دي. نو زه ستاسې په پېژندو کې وخت نه ضایع کوم.
ته لومړی شمیره، ته دویمه شمیره، دریمه شمیره او څلورمه شمیره. لومړی شمیره ته لاړه شه د رئیس نه نظر واخله. دویمه شمیره ته لاړه شه د خبرونو ټولې پاڼې وګوره. دریمه او څلورمه شمیره لاړه شئ کمپیوټر کې معلومات پیدا کړئ. او ته صفر کې راغلی، ستا لپاره خو بله شمیره کیدی هم نشي. بخښنه غواړم مېرمنې، ما ته مو د شمیرو لست ایمیل نه دی کړی، په خبرونو کې چې وړاندې کېږي. هو هغه په اصل کې د دوی له امله رانه هېر شو. زه یې همدا اوس درلیږم. تاسې ولې ولاړ یئ؟ خپل کارونو ته لاړ شئ. مېرمنې ماته دی ونه ویل چې زه څه وکړم. ستا لومړی کار دا دی چې لاړه شه د مشرانو درناوی کول زده کړه. اوس لاړه شه ټولو کار کوونکو نه پوښتنه وکړه چې هغوی څه غواړي. هغوی ته وګوره، خوراکیان شپه او ورځ خبرونه او ځینې وخت خو د ډېر کار له امله په دفتر کې پاتې کېږي. نو ستا لومړی کار همدا دی چې ځان پوه کړې چې د دې ځای مسؤل کارکوونکی او رئیس څه غواړي. نو لاړه شه یو کس نه پوښتنه وکړه چې هغوی څه غواړي. چای، قهوه یا هم یخې اوبه. که چای غواړي نو څنګه چای، که قهوه غواړي نو څنګه قهوه. ولې به لاړئ؟ لاړه شه خپل کار دې سر وکړه. لاړه شه. سمه ده مېرمنې. مېرمنې تا ډېر ښه کار وکړ. اوس کله چې د هغې ژبه بندېږي نو خلکونه به څنګه پوښتنه کوي چې قهوه چای. مېرمنې ډېر خوند به وکړي. زه بل کوم خبر نه غواړم سریشه. 2 ورځې کېږي چې درته وایم، تر اوسه ماته ایمیل نه ده راغلی. سمه ده، اوس ځم او ګورم. هله زر شه. او خدایا، دا خو ستا دنده وه راکشه. خبریالان تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي. بخښنه غواړم ښاغلیه، بخښنه غواړم. څه دي؟ نه وینې چې زه موبایل کې خبرې کوم؟ مېرمنې چای غواړه که قهوه؟ هېڅ هم نه، خیر اوسې. بخښنه غواړم ښاغلی، تاسې څه غواړئ؟ چای یا اوهو لږ زر ووایه که نه، که داسې خبرې وکړې نو ټوله ورځ به همداسې تېره شي. دفتر ته نوی پخلون کوونکی راغلی؟ نوی راغلی؟ نه، زه خو د دې ځای کار کوونکی یم. نوې دندې ته راغلی یم. ماته ساکشي مېرمنې دنده راکړې چې زه د ټولو نه پوښتنه وکړم چې څوک څه څکي. خپل کار دې په سمه توګه وکړه مېرمنې. وانې چتروي دی، مګر له مینې نه ټول خلک ماته ټپکي وایي. ټپکي؟ ماته یو ګیلاس قهوه راوړه. ښاغلیه، تاسې چای غواړئ که قهوه؟ ښاغلیه، تاسې چای غواړئ که قهوه؟ اوهو لږ زر ووایه مېرمنې، که داسې خبرې کوې نو ورځ تېرېږي. زه ښه ده چې دلته هېڅ نشته. ته څه غواړې؟ چای او توره قهوه. ټول دننه اته ګیلاسه چای، 10 ګیلاسه قهوه، 2 قهوې پرته له بورې او 4 ګیلاسه. بس او دا کار لږ دی چې تا نن پوره لیست راوړی او دومره ډېر ګیلاسونه باید ومینځم د دومره کسانو لپاره چې چای قهوه تیاروم که نه. ډېر وخت باید ونیسي که نه. یو هلک و، هغه هم وتښتېده. اوس دومره کار دی که نه چې هېڅوک هم نه پاتې کېږي. لورې اوهو، ته څه کوې؟ پرېږده. هېڅ خبره نه ده کاکا. اواسیب ته ما نه مشري. زما پلار ویلي دي چې لویانو سره باید مرسته وکړو. د دې لپاره چای او قهوه تیاره کړه، زه به دا ګیلاسونه پاک کړم.
کاکا د دې ځای کار باید په بیړه وشي او اندېښنه مه کوه هر څه به زر وشي لور جانې ستا نوم څه دی کاکا په اصل کې خو زما نوم وانې چترویدي ده مګر ټول راته د مینې نه غږ کوي تبکي او سرلنه ستاسې لپاره تبکي یم تبکي لورې ما وبخښه لور جانې هغه وخت مې تا سره سمې خبرې ونه کړې دلته کارونه ډېر زیات دي لورې هېڅ خبره نه ده کاکا زه پوهېدی شم ته یوازې او کار ډېر دی راکه زه یې واچوم یوه شیبه بلې پلاره ما همدا اوس ته یادولې دا ووایه چا د دې درته تبکي ځانګړې قهوه تیاره کړې او که نه هو لورې راته تیاره کړې وه ته ووایه ته څنګه یې لورې په دفتر کې خو هر څه ښه دي که نه مورې لورې دا هغه د ادیتې کمال دی هغه ورته څه وایي هغه هو د غونډې سیستم یې فعال کړی په دې کې 3 کسه یو ځای خبرې کولی شي اوهو وا دا خو د دې ډېر ښه کار کړی دی لومړی ووایه چې ته هلته څه زده کوې لورې په نوي کار کې خو د زړه لګېدلی که نه هو پلاره په اصل کې مې له ننه مې کار پیل کړی او ما ډېر مهم کار ترلاسه کړی بس هماغه کوه ښه په دفتر کې خو دې څوک نه ځوروي که نه ټولو تا سره سمې خبرې وکړې که نه هو مورې پلاره ټولو را سره ډېرې ښې خبرې وکړې او په اصل کې ما سره په کار کې ټول مرسته کوي ډېر ښه اوس ته د زړه نه کار وکړه موږ درته نور مزاحمت نه کوو سمه ده پلاره ته خدای پامان چې اوس ګاره شم د سره خبرې کوم سمه ده سمه ده لورې کاکا خبرې م خلاصې شوې او کارم خلاص شو یوه شیبه کاکا مور مې تل وایي چې هېڅکله هم چاته تش چای مه ورکوئ نو له دې سره موږ څه کېدو ممپلی دا څه دي د چای سره ممپلی ته څه فکر کوې موږ ټول دلته د وخت تېرولو لپاره ناست یو میرمن تبکي موږ ته د کار دپاره معاشره کوي د ممپلی خوړلو لپاره نه نو ته دا واخله د باندې لاړه شه لمر ته کښېنه او په ارامه یې وخوره او هو د باندې بسته ساړه مو نه شي تبکي دلته هر څه هم داسې دي د ماشین سره په کار کولو ټول د ماشین په څیر شوي دي مګر ته زړه مه خفه کوه زه او ته به چای وڅکو د دې ممپلۍ سره یو ځای د خپل کاکا سره د چای څکې که نه اوهو تش چای ولې تا هېر کړل چې ستا مور څه ویلي وو چې تش چای باید ونه څکئ هر څه دلته زر زر ترسره کیږي اوهو کاکا ته دلته څه کوې هلته میرمن صاحب چې درته په تمه ده او ته دلته زر کوه ورشه او ته دلته د کار کولو لپاره راغلی او که چکر ته د ښاغلي دروف د قهوې څکلو وخت دی هغه ته قهوه جوړه کړه سمه ده اوهو دا هر څه پرېږده زر کوه لاړه شه او وسې خوند وکړه بیخي تیاره شوه تبکي ځانګړې قهوه د ښاغلي دروف به هرومرو خوښه شي تبکي لورې کاکا ښاغلي دروف ته قهوه وړمه تا سره وروسته خبرې اوه صبر وکړه د هغه قهوه کاکا
څنګه چغې وهې په کوم محفل کې که څنګه مېرمن هغه تبکي له ښاغلي ظروف ته قهوه وړه ځکه که هغه قهوه وړه نو ښه به نه ته شي دې خپل کار وکړه مګر مېرمنې لاړ شه زما لپاره شین چای راوړه مېرمن لاړ شه. هغه د خدای په امان مېرمن ته تبکي ته نه پوهېږې چې دا قهوه به درته څنګه ستونزه جوړوي